خان بابا د پښتون قوم د ویش په حق لستاسو څه خیال دی؟ د دې په حق لاره تلک سوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتون قوم د ویش په حق لا د سیدا چې دا خو نړۍ منی تاریخ هم چې دی نو منی چې پښتون قوم چې دی نو دا د نړۍ د مشرۍ یو لایق قوم دی، قابلیت لري او بارها په تاریخ کې او په دغه کې ځان ثابت کړی دی چې دی په دې هیڅ هم نه کې چې دی نو غټو خلکو ته غټو قومونو ته دغه ته شکست ورکړی دی او خپل ځان خپل دغه ثابت کړی دی. د نړۍ په موجوده دغه کې چې کوم بمشرۍ چې کوم خلک دغه دي قابض دي یا هغه چې خپل هغه تسلط په جوړ کړي دي، نو هغه ته دا اندازه ده چې هغه دا منیم چې پښتون قوم دا په رق پتوګه د ډي ان اي پتوګه چې دی په دکې دا نغشتا قابلیت شته دی چې دی نو د نړۍ مشریو کې نو د وخت د سره چې دی هغه د دې قوم د یو کېدو ته نه پرېږدي. کله چې دا یو ځای شوی دی نو غټ کارونه کړی دي، خو تر کومه خبره ده چې تر کومه نو هغه د دې په هغه خپل یو خپل ایمان غني چې د دې قوم دا به مونږه تړون ته نه پرېږدو، دا به مونږ یو والی ته نه پرېږدو، دا به مونږه هغه خپل اختیار ته نه پرېږدو. که تاسو وګورئ نو دا یوسفزي چې د پښتون قوم سرخیل یو دغه د پښتون نوم د پاره د پښتونخوا د نوم د پاره د پښتون د اغازان ته وجود د خاطره د سرونه پرې کړی دي خپل مشران او دغه کنه. نن هغه وګوره په قبيله ته محدود شوی دي، د دې مشرانو چې د ځان سره یوسفزي لیکلو، نن وګوره په کم هنر هغه چې د قبيله ته محدود کړی دی. یوازې قبيلو ته نه ګوره، که تاسو دا یوسفزي وګورئ دوی چې دی نو په دې ګجر او ترکان او لوګار او پلانې او دنګړې او شاخیل او دا بل په دې کې ویشلي دي. ورته پته ده چې یاره دا به مونږه په دې کسبونو چې دا مونږ نه ویشو نو دا بیا هم ځان لا یو راوچتې دی شي دغه کې دی شي کنه. نو یوازې دا نه چې دای چې دی نو قبیلو ته محدود کړي دي، دای بیا په خپل قبیلو کې دنم چې دی په مختلف سیزونو تقسیم کړي دي، ویشلي دي. کاغه کسب دی، کاغه په خطه پورته حالات دي. کدی خو دغه طرف ته وګورئ تاسو بنګخ اونته کې ستر او خسته پښتانه توري او زازي دا دغه چي دي منګل دوی ته وګوره چې څومره د پښتون قوم خاص وګوره هم دا د پښتون قوم او ویاړو. نن وګوره غوي د مذهبي هغه فرقوي سيزونه کې ورچولې دي، په جدادي مسلو کې چولې دي. دا د دې زموږ د مسلې خو تا وګوره دا شیرانی وګورئ دغه څنګه پښتانه دي په سم چې په کتوې چې دې سړی چې دې ورنم قرباني دل غواړي تا وګوره، مندوخیل وګوره، دا نور دا کاکړ وګوره، دا ټول دا چغزي وګوره. د دې یوازې دا نه چې دوی ګوره چې دې نو قبيلو ته محدود کړي دي، دوی چې دې نو د پسناسه شر کې مچولې دي. تاسو دا وزیر وګورئ، دا وړو وګورئ، دا مسعود وګورئ، ته هریان دریان بشي چې دا هغه پښتانه چې والله چې هغه خلق تیرا پیدل. نن وګوره هغه په یوازې دا نه چې قبیلو ته محدود کړي دي، ګوره هغه چې دینو لکه د زمکو د نور شرونو کې داسې ورچولې دي چې یو ټکای بل وته ګوري او ګوري نه یوازې ګوره خوشحالي کی ورته د دې تاوان چاته دی. په صدو د زمونږ د قبیلو ترمنځ د زمکو شرونه دي خلکو چولې دي.
د دې شاته ګورې د تنخواه غستونکو مشرانو ډېر غټ لاس دی. کله چې یو مشر چې دی هغه د حکومت نه او دغه نه تنخواه اخلي ستاسو څه خیال دی چې هغه به د حکومت طرف نه اخلي؟ دې خوا وګورئ، قلیل وګورئ، مومند وګورئ، پلانې دګړې دې ته وګورئ تاسو څنګه خپل قوم ته دغه کړي دي، به خپل دننه چې دی په شرونو کې اچولي دي، به په ښکته پورته په دغه کې اچولي دي. تاسو اخوا وګورئ د خوستی زدران وغیرہ چې کوم دي دغه وګوره په ځمکو په دغه کې چې ډېر وچولې شوي دي. هغه څوک د زړه د خلاصه د هغوی د تړون دپاره د دې قوم د تړون دپاره څوک کار نه کوي. نو موږ به څه به ووایو لکه احمدزي توتاخیل ښکته پورته په شر کې دغه دي تښکته ته پورته پلانې دګړې دا هر څه چې دی د دې غور پکار دی. دا به اوس زه وایم چې په دې کې به دا کوم چې د پښتنو دا مشران دي، مبارزین دي، لیکوالان دي، د دې به ډېر غټ کردار وي. دې ته پکار دي چې ډېر غټ کردار خپل کړي. د زه وایم چې د پښتون قوم هر مبارز، هر مشر، هر لیکوال د پښتون قوم د مور په شکل کې د دې خدمت وکړي. مور ته په بچی کې بد نه ښکاري، نو الو بچ دی د زړه نه چې دی د قوم خدمت وکړي. مونږه زه وایم چې اوس هغه وخت دغه نه دی نږدې دی که خیري لرې نه دی چې د قوم د یووالي دپاره به که خیري مونږ ډېر مشران، ډېر مبارزین په دې ته هڅو چېرې دوی به د قوم د تړون دپاره، دوی به د قوم د یووالي دپاره، د خاورې د یووالي دپاره، د قوم د خاورې د ازادۍ دپاره به که خیري اوس هغه ګامونه پورته کوي. دا خو هغه قبیلي او دغه پرېږده وګورئ تاسو چې دې خوا د نیازي او جدون ترین او اخوا تنولي دغه دا یې د نه پسه کې وویستل. دا خو اوس خدای مکار ورو د دې مشرانو ځان ته پښتانه وایي، خو د ژبې په نوم د دغه په نوم د پنجابي لهجې ته ورته وروښوله او ستانې بیل کړ. یوازې دې نه بیل نه کړل، ګورې هغه خاوره هم قبضه کړه. د دې ژبې د پرېښودل نه دی، دې نیازي او ترین جدون وغیره دی چې دا ژبه پرېښوده یا دی نه چې دا ژبه واغوستلی شو په کم دغه باندې، د دې یوازې دا نه چې ژبه پرېښوده، ګورې د دې سره دا خاور هم لاړل، دا وسایل هم لاړل، دا هر څه لاړل او پښتون قوم خو تقسیم شو کمزورې شو. نو دا یاد ساتئ چې په ویش نه یوازې پښتون قوم دغه کیږي دا کمزورې کیږي، نه یوازې دا خاوره چې دی نو دا تقسیمیږي، بلکې ټول هغه د پښتون قوم چې کوم د نړۍ هغه داس کې کړی ژوند دی، هغه مشري ده، هغه لاړو وویشلی شوه. نو په دې به زما په خیال د پښتنو دا ټول مشرانو سره په دې ناسته کول غواړي، په دې به ورسره خبرې کول غواړي چېرې تاسو یې چې د دې کوم مشران دي، کوم مبارزین دي، که د هرې قبیلې سره تعلق دی چې اوس د دې منځني شرونو دپاره څه ګامونه پورته کړو. او دا به هغه مشران به په دې کې رامخکې کول غواړي چې کوم د بېتمي مشران وي، کوم چې بخښنه غواړم ټول به نه وي، خو اکثریت چې د حکومت نه یا دغه نه تنخواه ورته میلاویږي، لازم ده چې د هغه به څه نه څه دغه وي، هغه به لږ داسې خامخا نرمي ساتي د حکومت طرف ته. نو د هر څه ته به کتل غواړي. دا په دې برانه مشران د پښتنو چې کم دغه دي ای به په دې نه خپه کېږي، خو چې څوک چاته کدلته کې دي جماعت مولا له څوک تنخواه ورکوي نو هغه د هغه په مخ کې هغه شان خبره کولی شي چې کومه پکار ده. ګوره زه وایم چې اوس هغه د زړه د خلاصه د دې قوم د یووالي، امن او پرمختګ دپاره راوچتېدل پکار دي، غږ پورته کول پکار دي. مونږه پښتانه یو او انشاءالله چې پښتانه به یو. که چېرته مونږه په د دې قوم د دې پښتنو د پښتون په نوم باندې چې د دې د اتحاد دپاره کار وکړو او کامیاب شو، نو دا یاد ساتئ چې دا قوم به انشاءالله واپس د نړۍ هغه مشرۍ ته واپس راځي که خیر انشاءالله. دا د په رغ کې ده
د په خپل خبر نه دی، خو د چې کوم دشمنان دي کنه خبر دي چې د پر رګ کې د په ډي ان اے کې د په جینز کې چې د مشرۍ هغه قابلیت ته په دې هیڅ نه کې تاسو وګورئ چې د کوم خلکو ته شکست ورکو، په هیڅ نه کې خلک وایي یاره دا منظم نه دی، پلانې نه دی، دنګړې نه دی، نه خو په دې کې چې دی کنه نو مونږه څه وکړل که چېرته سوچ وکړئ چې که مونږه متحد شو، منظم شو او د دې هر څه دپاره دا ژبه نه ده، دا ګوره ډېر دغه ده، دا د دې تنولیانو ته دغه ته د ترین جدون نیازي چې کوم زموږ نه په دې دوی نه د پښتو ژبه واغسته او زموږ نه بیل کړل، زموږ وسایل به ده دوی ته هم ورو دا دغه کول غواړي چې لږ کوشش وکړي او د ژبې طرف ته راشي. خو دا زما په خیال چې په دې کې به شتمن پښتانه مشران او مبارزین لیکوالان دا ټول متحد کار کول غواړي. شتمن پښتنو نه زما دا زبو په دې خلکو زور وړم چې د دې قوم په تاسو حق ته د دې مبارزین د دې لیکوالان د دې مشران دا ونازوي چې هغوی د زړه د خلاصه د قوم لکارو کی د بل دغه تکیننی ځکه چې مال که چرته ختمه کا پنجابي را کوي، هندي را کوي، فارسي را کوي، انګريز را کوي، نو زه بیا هغه ته ریزمی کېږم که نه، بیا خو زه د قوم دغه نه کوم. نو زه په خاصه توګه د پښتنو د شتمن پښتون قوم شتمن پښتنو ته وایم چې ستاسو خواوشا چې څومره پښتانه مبارزین دي، مشران دي یا لیکوالان دي، هغوی ونازوئ د دې دپاره د دې له خاطره چې یاره هغوی د دې قوم د اتحاد دپاره کار وکړي، هغوی سره په زړه د خلاصه مالي مرسته وکړي چې هغوی د دې قوم د یووالي امن او پرمختګ دپاره کار وکړي. داسې نه چې هغوی د بل د غیر پښتون دغه ته کېناستو، ډوډۍ ته کېناستو او تنخواه ته کېناستو، هغه چرې چې دی نو بیا هغه شان کار نشي کولی کوم چې هغه ته پکار دی. نو دا به دی خلکو ته خاص کر شتمن پښتنو ته به دا ذمه په خپل سر باندې اخیستل غواړي. الله دې وکړي چې موږ ټول چې دی نو څومره چې مشران دي، مبارزین دي، لیکوالان دي، هغه د دې قوم د یووالي امن او پرمختګ دپاره کار وکړي او یو ځل بیا موږ چې دی نو دا قوم پښتون قوم چې دی د یووالي امن او پرمختګ په لار باندې روان کړو. داس کې غړی ژوند ورته په نړۍ کې وروخایو او وروپیژنو. علم ورشه علم خار لره.